बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुना मलगरो په تیره ویډیو کې موږ په آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ باندې خبره وکړه چې آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ څه ته ویل شي او مین پرپوز د آبجیکټ اورینټډ څه شی دی، اولې دا کریټ شو ډیولپ شو. نو په دې باندې موږ تیره ویډیو کې خبرې وکړې. موږ ویلې چې آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ د څه په حیث باندې کار کوي، د آبجیکټ په حیث باندې. نو په دې ویډیو کې موږ په آبجیکټ او کلاس باندې خبره کوو چې آبجیکټ څه شی دی او کلاس څه شی دی. What is class? Class is a collection of objects and it does not take any space on memory. Class is also called as blueprint or logical entity. Class satawai the object collection tasawele shi class wai. The object majmu'e tasawele shi class wai. ډیر اوبجیکټونه چې موږ راجمع کوو هغې ته څه ویلی شي؟ کلاس. ولې موږ وایو چې د اوبجیکټ کلیکشن ته کلاس وایي؟ ولې؟ ځکه چې په کلاس کې موږ زیات اوبجیکټ جوړولی شو، په کلاس کې زیات اوبجیکټ راځي، زیات اوبجیکټ جوړ کیږي. نو ځکه موږ وایو کلاس از ا کلیکشن اف اوبجیکټ، یا موږ سمپل داسې موږ هم ویلی شو د اوبجیکټ نقشې ته کلاس وایي، د اوبجیکټ نقشې ته کلاس وایي. اوس به تاسو سره سوال پیدا کېږي چې په کلاس خو موږ پوه شو چې د کلیکشن اف اوبجیکټ از کالډ کلاس، یا د اوبجیکټ نقشې ته څه ویلی شي؟ کلاس. اوس اوبجیکټ څه شی دی؟ نو په اوبجیکټ په اړه موږ په تېره ویډیو کې هم خبره وکړه چې هر هغه څه چې دنیا کې وجود لري، هر شی چې په دنیا کې وجود لري هغې ته څه ویلی شي؟ اوبجیکټ. نو په اوبجیکټ باندې موږ هم خبرې کوو په بل سلایډ کې. صحیح ده؟ No, it does not take any space in memory. زمون کوم کلاس یا کوم کلاس چې مونږ جوړو هغه کلاس 1% یا 1 KB سپیس هم په میموري کې نه نیسي. یعنی کلاس څه کوي؟ سپیس نه نیسي په میموري کې. ولې؟ ځکه کلاس is also called as blueprint or logical entity. ځکه چې کلاس یو بلوپرینټ یعنی یو ډانچه ده په کوم ځای کې چې مونږ څه کوو؟ پروګرام ډیزاین کوو یا پروګرام څه کوو؟ د یو پروګرام لوجیک لیکو. نو کلاس ته ویلی شي دومره زده کوي چې کلاس د اوبجیکټ کلیکشن ته څه ویلی شي؟ کلاس وایي، یا د اوبجیکټ نقشې ته څه ویلی شي؟ کلاس. بس. نو کلاس دوه ټایپ دي زمونږ سره، چې یو زمونږ سره پری ډیفاین کلاس دی او زموږ سره یوزر ډیفاین کلاسونه دي. نو پری ډیفاین کلاسونه کوم دي او یوزر ډیفاین کلاسونه کوم دي؟ نو پری ډیفاین کلاسونه هغه کلاسونه ته ویلی شي کوم کلاسونه چې د کمپنۍ لخوا نه کریټ شوي وي، ډیولپ شوي وي. مثلا سټرینګ، سیسټم، سکینر، سیسټم، سټرینګ. اوس به تاسو وایئ چې سکینر څه شی دی، سیسټم څه شی دی، سټرینګ څه شی دی. نو په بیسیک لیول کې په دې باندې مونږ کار کړی. او دا ولې د پری ډیفاین کلاسونو لومبی حرف څه لیکلی کېږي؟ غټ لیکلی کېږي. نو سکینر کلاس کې دا موضوع ما واضحه کړې ده. نو د ویډیو ډسکرپشن کې به هم زه تاسو ته د سکینر ویډیو لینک درکړم، نو تاسو سکینر ویډیو ګورئ. په سکینر ویډیو کې دا خبره مونږ واضحه کړې ده چې ولې پری ډیفاین کلاسونو کې ولې لومبی حرف غټ لیکلی کېږي او سکینر څه ته ویلی شي. نو تاسو هلته کې ریډ کولی شئ. همدارنګې یوزر ډیفاین کلاسونه، یوزر ډیفاین کلاسونه هغه کلاسونه ته ویلی شي چې د یوزر لخوا نه کریټ کیږي، د یو پروګرامر لخوا نه جوړیږي. صحیح ده؟ مثلا ډیمو، ای بوای، ای ټی سی. هر یو یوزر کولی شي چې یو نوم یو کلاس ته څه کیدي. نو دا د یوزر لخوا نه، دا د یوزر خپله خوښه ده چې کلاس ته هر څه نوم ږدي. صحیح ده؟ هر څه نوم کېښودلی شي ورته. او پری ډیفاین کلاسونه چې دي هغه د کمپنۍ لخوا نه کریټ شوي دي.
ملګرو دا سلایډونه تاسو هرومرو ډاونلوډ کړئ چې په دې سلایډ کې ما ډیر معلومات تاسو ته راجمع کړي دي که چیرې تاسو په تیره ویډیو که تاسو کتلی وي او تاسو نوې پوه شوي نو آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ په اړه ما دلته کې مکمل انفارمیشن لیکلی دی تاسو کولی شئ دا سلایډ د ویډیو ډسکرپشن نه ډاونلوډ کړئ او دا ریډ کړئ د سره همدارنګه که چیرې کلاس باندې تاسو نور مزید معلومات غواړئ نو تاسو دلته کې دا ما انفارمیشن تاسو ته لیکلی دي تاسو کولی شئ دا د سره ریډ کړئ نو یو ځل بیا هم وایم کلاس د آبجیکټ نقشې ته ویلی شي د کلیکشن اف یا موږ داسې ویلی شو ا کلیکشن اف آبجیکټ از کالډ کلاس نو راځو آبجیکټ ته چې آبجیکټ څه ته ویلی شي what is object object is an instance of class that execute the class once the object is create it take up space like another variable in memory and really world objects share two characteristics state behavior object se taveleshi object the class instance de object se shede the class instance de چې دلته د انسټنس نه مطلب دا دی چې انسټنس د کلاس چې دی ممبر دی چې موږ ورته وریبل هم ویلی شو that execute the class او ټول کلاسونه execute کوي څوک execute کوي دا object execute کوي once the object is create it take up space like another variable in memory کچېرې مونږ یو ځل object جوړ کو یو ځل object create کو نو دغه object چې دی د میموري دغه آبجیکټ چې کوي سپیس نیسي په میموري کې لکه څنګه چې مونږ یو نارمل وریبل جوړو هغه نارمل وریبل چې کوي سپیس نیسي په میموري کې همدغه شانته آبجیکټ هم سپیس نیسي په میموري کې in really world object share two characteristic state behavior هر یو آبجیکټ به دوه خاصیتونه لري state او behavior صحیح ده هم به state لري او هم به behavior لري نو ملګرو اوس به تاسو سره سوال پیدا کیږي چې state به څنګه وي behavior به څنګه وي state څه ته ویلی شي behavior څه ته ویلی شي state مطلب حالت مثلا object موټر چې ده object ده مونږ ویلي هر هغه څه چې دنیا کې وجود لري هغه object دی یا مونږ ویلي object is instance of a class صحیح ده نو دو طریق ډیر ښه راځي هر هغه څه چې په دنیا کې وجود لري هغه شی دی object دی نو موټر دا هم چې دی object دی کار چې دی یو object دی چې دغه مونږ ویلې چې د آبجیکټ به دوه خاصیتونه لري چې یو به سټیټ لري یو بیهیور نو سټیټ څه ته ویلی شي او بیهیور څه ته وایي او سټیټ مطلب حالت او بیهیور مطلب رفتار سلوک کردار اوس موټر چې دی دا آبجیکټ دی نو مونږ ویلې چې آبجیکټ دوه شیان لري اوس دا موټر به هم سټیټ لري او هم بیهیور اوس کار هیز سټیټ اوس د سټیټ چې دی نوم کلر ایر سپیډ نومې رنګې کالې او سپیډ او همدارنګې هول ټایرونه صحیح ده نو دغه چې دی دا دې ته ویلی شي سټیټ بله خبره دا چې سټیټ مونږ په چیش کې اخلو سټیټ په وریبل کې اخیستلی کیږي وریبل کې صحیح ده سټیټ په وریبل کې اخیستلی کیږي همدارنګې ورپسې چې دی بیهیور دی نو بیهیور چې دی هغه بیا په فنکشن کې اخیستلی کیږي کار هیو بیهیور بیهیور چې دی سټاف دی کار شی کیږي سټاف کیږي سټارټ کیږي موو کیږي یعنی ځای چینج کوي صحیح ده همدارنګې گیر چینج شو گیر چینج کول شو دا هم چې دی په بیهیور کې راځي یعنی مونږ په دې ویډیو کې بس خبره وکړله چې یو زمونږ سره آبجیکټ دی یو زمونږ سره کلاس دی نو کلاس مونږ ویلې کلاس څه ته ویلی شي کلاس د کلیکشن آف آبجیکټ سمپل تاسو زده کوئ چې د آبجیکټ کلیکشن ته کلاس وایي آبجیکټ څه ته ویلی شي هر هغه څه چې په دنیا کې وجود لري
ऑब्जेक्ट دی. بیا موږ ویلي کلاسونه په دوه ډوله دي چې پری ډیفاین کلاسونه دي او یوزر ډیفاین کلاسونه دي. پری ډیفاین کلاسونه هغه کلاسونه ته ویل شي چې د کمپنۍ لخوا نه کریټ شوي وي. یوزر ډیفاین کلاسونه هغه کلاسونه ته ویل شي چې د یوزر لخوا نه چي کیږي کریټ کیږي. آبجیکټ باندې من خبر وکړه هر څه چې دنیا کې وجود لري هغه آبجیکټ دی. آبجیکټ چې دی آبجیکټ په موږ او کلاس چې دی کلاس چې دا هغه په میموري کې سپیس نه نیسي او آبجیکټ چې دی دا په میموري کې سپیس نیسي لکه څنګه چې موږ یو نارمل وریبل جوړو. نارمل وریبل چې څنګه سپیس نیسي همداسې آبجیکټ دپاره هم چې کیږي سپیس پکې کریټ کیږي. بل دا چې آبجیکټ چې دی دوه خاصیتونه لري چې سټیټ او بیهیویر دی. موږ ویلې چې مثلا موټر چې دی یو آبجیکټ دی. نو سټیټ چې دی دا منګه په وریبلو کې اخلو چې څنګه په وریبل کې اخیستل کېږي او ما ویلې بیهیویر موږ په فنکشن کې اخلو. نو زه تاسو ته په دې باندې پریکټیکلی کار کوم په بل ویډیو کې صحیح ده. نو اوس موږ سره یو کار دی موټر هم سټیټ لري هم بیهیویر لري. نو نوم کلر دا شین د چې دی دا د سټیټ دی او بیهیویر سټاپ سٹارټ موو او چینج گیر. نو په بل ویډیو کې تاسو ته په دا ایگزامپل تاسو ته پریکټیکلی په نیټبینز کې کار کوم.